په خوست ولایت کې په ملي بیرغ باندې ولګېد. په خوست ولایت کې د خوست والي محمد نبي عمري د دې ولایت اوسیدونکو ته ویلي چې 3 ورځې وخت لرئ چې له خپلو دکانونو، کورونو، موټرونو مو ملي بیرغ ایسته کړئ. عمري وایي له 3 ورځو وروسته هیچا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ملي بیرغ وساتي. چې نن نه بعد 3 ورځې وخت لري هر هغه څوک چې پخوانی بیرغ یې په کور یا په دکان یا په موټر باندې ځوړولی وي لطفا هغه دې ایسته کړي. اختیار خپل دی، که د امارت بیرغ په ځان او په کور ځوړوي هم اختیار دی او که یې نه ځوړوي هم اختیار دی. البته د نن نه بعد د دغې بیرغ 3 ورځې وخت دی. 2 ورځې وخت نه وروسته بیا څوک اجازه د دې نه لري چې یا یې په کور ځوړل کړي یا یې په دکان په بایسکل او موټرسایکل باندې ځوړل کړي. د خوست د والي دغه څرګندونې په هېواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. او دا چې دا د یو ګوند بیرغ نه ده، تاسو وګورئ، دوی باید پوه سي چې دا یو ګوند پورې تړاو نه لري چې دوی وایي چې ولا دا ایسته کړي د خپلو دکانونو نه، دا ایسته کړي د خپلو هټیو نه، او دا ایسته کړي د خپلو موټرونو نه، د خپلو کورونو نه. دا ملي بیرغ دی او ټول افغانان د دې پرېکړه کولی سي. هیڅوک حق نه لري د ملي بیرغ په اړه پرېکړه وکړي. د دې هېواد او د دغې خاورې ولس به دا پرېکړه کوي او د هغوی پرېکړه به منل کېږي. ډاکټر فرهام مصطفی وایي چې ملي بیرغ زموږ هویت دی. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ هویت زموږ څخه واخلي. تاریخ مدرن افغانستان نشان داده است که پرچم و رایت مردم افغانستان همواره مزین با رنگ‌های متعددی بوده است. رنگ‌ها مهمیت چندانی ندارند و اما این که انتخاب مردم، انتخاب ملت چی است، عطف توجه است. آن چیزهایی که اشاره نمادین بر انتخاب مردم دارند، طالبان با دست بردن به آن نمیتوانند هویت کوچک خود را بالای تمام ملت افغانستان، بالای انتخاب مردم افغانستان بست و گسترش دهند. و فراموش نکنیم که جوانان مشرقی برای بلند کردن بیرقشان جانهای شیرین خود را از دست دادند. باید دا ملي بیرغ زموږ نشان دی وروره، دا باید ومنل شي. سپین بیرغ چې دی دا زموږ اسلام بیرغ دی، دا باید ومنل شي. باید اتفاقي اتحاد سره ژوند تېر کړو. د هېواد ګڼ شمېر اوسیدونکي د ملي بیرغ پر ځای پاتې کېدو غوښتنه کوي.